موسه اشنا و چټي کاله خوړه او رقیبه تو په پتا سو خراب کړو مشره جرګې کړه زه خلاف ته نه یم خو خیرات دې په پیسو خراب کړو چې د پلور مور خبره یې نه منله څنګه ظلمای و خو نه شو خراب کړو چې په چا میانو څه تیل خو نه و د کور یې ویلې و پریدو خراب کړو شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته باډې ته راغلی یو. دلته زموږ سره ډېر ګران او محترم ښاغلی ګیلمن افریدی دی چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی. په سوشل میډیا یې بالا مینوال دي، خلک یې پېژني. نو راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلي وایو. نو ګیلمن افریدی په پروګرام کې درته هرکلي او ستړي مه شي وایم. بس ټولو نه اول خو زه د تاسو ډېر مشکور یم چې موږ د ډېر لرې ځای نه راغلي یو. خاص کرکې د اسمان ستوري د چینل د ملګریو ډېر مشکور یم او ډېره مننه او ډېره مهرباني. ډېره مننه ګیلمن صاحب، ته هم ډېره مننه کوم چې موږ له وخت راکړو. مینوالو کتونکو د ګیلمن افریدي صاحب نه مې کلامونه اورو په کوم ژبه کې تاسو له پته ده چې اکثر د افریدو په لهجه کې لیکل کوي. د افریدو په لهجه کې به د کلامونه هم اورو، څه تپوسونه به هم کوو. خو د ټولو نه وړاندې ګیلمن افریدي صاحب زموږ د پاڼې مینوالو سره څه لنډه غوندې پېژندګلوي وکړه. بس د مخ خپله نومه دولت نومه مې ده او په ادبي دنیا کې ګیلمان یم. تخلص مې ګیلمان دی او کومک وخیل سره تعلق لرم. بس دا د مو لنډه پېژندګلوي ده. ډېره من ګیلمن افریدی صاحب، زه خو یم چې په شروع کې زموږ د پاڼې مینوالو سره کلام شریک نو ډېر خوند به وکړي. د اول د غزل نه مخکې یو څو شعرونه ویم، بیا به ته غزل دغه کم وي چې دې میخانې نه لاس په نام بدرومې وي چې دې میخانې نه لاس په نام بدرومې وساکي څوړای نشه تش جام بدرومې وي چې جانانه دومره زر د تلو ما وایه جانانه دومره زر د تلو ما وایه ورځ راسه تېره کړه ماښام بدرومې وي چې جانانه دومره زر د تلو ما وایه ورځ راسه تېره کړه ماښام بدرومې ورقیبه موږ سه چړه غارې واغې رقیبه موږ سه چړه غارې واغې د امریکې غوندې ناکام بدرومې مننه وي چې رقیبه موږ سه چړه غارې واغې د امریکې غوندې ناکام بدرومې چې د ښکل یې چم کې ګیلمنه ګرځې چې د ښکل یې چم کې ګیلمنه ګرځې دا خو مې واورتې بدنام بدرومې. اوس ته یو غزل وایم وی چې نوی غزل دی وی چې سړیا تونه مړه څه پړدادو سړیا تونه مړه څه پړدادو یور سشله دلیه مې د زړه پړدادو وی چې سړیا تونه مړه څه پړدادو یور سشله دلیه مې د زړه پړدادو او بیګا خو زه ترې بېدیدانه راغلم بیګا خو زه ترې بېدیدانه راغلم کړی اشنا د کور دې وره پړدادو مننه وی چې بیګا خو زه ترې بېدیدانه راغلم کړی اشنا د کور دې وره پړدادو او چې میلمه روشي کور کې نه وي څه شی چې میلمه روشي کور کې نه وي څه شی وستل وجرې له بیا صوبه پړدادو مننه وی چې میلمه روشي کور کې نه وي څه شی وستل وجرې له بیا صوبه پړدادو او پښتانه وګوره په دین میین دي پښتانه وګوره په دین میین دي وکړ یو اندیارې دلې وره پړدادو وی چې پښتانه وګوره په دین میین دي کړ یو اندیارې دلې وره پړدادو و دا شعر د پښتانه ته ډالۍ دی چې د موشوکا او عاشق ویلې ویژنو د موشوکا او عاشق ویلې ویژنو نیکو کړو دواړه سوه د پړدادو مننه وی چې د موشوکا او عاشق ویلې ویژنو نیکو کړو دواړه سوه د پړدادو و تو ویلی مو ویلی نه څه جوړیږي تو ویلی مو ویلی نه څه جوړیږي بس ګیلمنه چوپه خوله پړدادو وی چې تو ویلی مو ویلی نه څه جوړیږي بس ګیلمنه چوپه خوله پړدادو وی چې یور سشله دل یې مې د زړه پړدادو سړیا تونه مړه څه پړدادو. ډېر خوندور ډېر اعلی کلام و مینوالو کتونکو تاسو غورو د موږ هم ته خوند اخیستی تاسو به ته هم خوند اخیستی. ګیلمن صاحب په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه یعنې استاد دې څوک دی شاعري دې د کوم وخت نه شروع کړې او کتاب په باره کې د څه خیال دی؟ نو زه خو بېرته داسې وایم چې د 2016 نه مې شاعري هڅ کړی دی او استاد خو مې نشته دی داسې چا سره مې نه ده کړې نو ستا بس په خپل سر باندې بس لګیا یو کتاب ته مې زړه شته خو په د خپلو شعرونو باندې داسې ډېر نه یم مطمئن چېرې بس زه یم چې کیدای شي سبا کتاب چاپ کړم او بیا پکې داسې شعرونه وي چې پاکې خامې وي نو انشاءالله تعالی شعرونه ورسره ډېر دي خو کتاب ته مې زړه نشته دی په دا چې بس چا نه بې اصلاح کوم د کتاب اصلاح به کوم نو به دا مې زړه دی انشاءالله تعالی نور کتاب چاپ کوم. مننه ګیلمن صاحب پښتو خو ډېر صنفونه دي ته په کوم صنف کې کور کړی او تر دې دمه څومره کور کړی دی؟ نو مو بس غزل ډېر زیات غزلې مې هم لیکلي دي نظمونه هم لیکم او بس څه چې مړه مخې له روشي او پیواس مې بارېږي
او ډېر مې غزال لیکلی دی. تمنا ګیلمن صاحب زین چې په مینوالو باندې څه پیرزه کړي وای نو ډېره به ښه وای. یو غزال در سره دا به ته وایم چې زړه لیونی مې وسوسو خراب کړو. زړه لیونی مې وسوسو خراب کړو د چا یادونه و کیسو خراب کړو. چې زړه لیونی مې وسوسو خراب کړو د چا یادونه و کیسو خراب کړو. او جانانه غم پردی د واورې سوړ وي جانانه غم پردی د واورې سوړ وي ژوندون مې واړه ستا واده خراب کړو. چې جانانه غم پردی د واورې سوړ وي ژوندون مې واړه ستا واده خراب کړو. او مشره جرګې کړه زه خیلوب ته نه یم مشره جرګې کړه زه خیلوب ته نه یم خو خیرات دې په پیسو خراب کړو. مننه وي چې مشره جرګې کړه زه خیلوب ته نه یم خو خیرات دې په پیسو خراب کړو. و د پلور او مور خبره یې نه منله د پلور او مور خبره یې نه منله څنګه ظلمای وخونه شو خراب کړو. وی چې د پلور او مور خبره یې نه منله څنګه ظلمای وخونه شو خراب کړو. او په چا میان و څه تیل خو نه و په چا میان و څه تیل خو نه و دا کور یې ویلې و پرېدو خراب کړو. وی چې په چا میان و څه تیل خو نه و دا کور یې ویلې و پرېدو خراب کړو. او پرون یې راوړل شهیدان د خاورې پرون یې راوړل شهیدان د خاورې بیا وطن څنګه پښتنو خراب کړو. مننه وي چې پرون یې راوړل شهیدان د خاورې بیا وطن څنګه پښتنو خراب کړو. او موسه اشنا و چټیکاله خوړه موسه اشنا و چټیکاله خوړه او رقیبتو په پتا سو خراب کړو. مننه وي چې موسه اشنا و چټیکاله خوړه رقیبتو په پتا سو خراب کړو. او چې ګیلمن داسې سوداګای سړی دی ګیلمن داسې سوداګای سړی دی د چا نظونه و نخرو خراب کړو. ډېر خوندور ډېر الله کلام مینهوالو کتونکو تاسو واورېدو. ګیلمن صاحب د خیبر د شاعرانو په باره کې تو څه خیال دی؟ نو زه خو به ته داسې وایم چې د خیبر شاعران د چا نه کم نه دي نه ترې ورستو دي. په اصلي کې چې مونږ پوتې یو ټول په دغه پوتې یو چې سوشل میډیا دی مونږ نشته دی نه داسې د مینې والا حال دی مونږ شته دی بس چې هغه مونږ داسې مینه وکړي لکه مونږ کسو مشاهرې کسو د خلکو او هغه څه خل ډېره زیاته مینه کوي کوزه لوکه کسو خاص کر کې ملاکان د کمې دغه لوکو خالتي و هغه څه کومه مینه کېږي دومره خپل شاعران نظوي او دومره ویاړ او دومره مینه وسه کوي نو دومره مینه د موسی چا نه دو کړی دلته کې لکه څومره د غوسه کېږي او نور د شاعران د خیبر د چا نه ورستو نه دي. ډېره مننه ګیلمن صاحب دنیا زده کړه څومره ده؟ بس تعلیمي زده کړه خو د موته وطن پرې سبق مې ویلی دی او بس بیا غریبی او بس مسالې وي او پوه بس بیا نه سبق نور پوتې شو نو سبق مې نه دی ویلی صرف ته وطن پرې مې ویلی دی او ښه خپله زندګي مې پې تېرېږي لیک کولی شم. ډېره مننه ګیلمن صاحب مینهوال به په تمه یې توی کلم وزیم چې که هغه کلم د موږ سره شریک کړو چې په ورځ پیتنی دی او بس خیری داسې کلام د هغه سره شریک دا غزل به سره شریک کړم چې د تاسو فرمایش ته وي چې نن سبا خو رنګ په رنګ پیتنی دی خو بس خیدی او په هره خوله خبرې و کیسې دي خو بس خیدی او دا څنګه ښه انسان دی صفتونه یې چېرته کړي دا څنګه ښه انسان دی صفتونه یې چېرته کړي په غوړه یې په وینو سرې جامې دي خو بس خیدی او چا وکړلو تپوس رانه چې وخت څنګه تېرېږي چا وکړلو تپوس رانه چې وخت څنګه تېرېږي ما ویل په خړ خیبر کې بدې شپې دي خو بس خیدی او اشنا خوښه دې نه ده چې ترې لاړ شو بل وطن ته وی چې اشنا خوښه دې نه ده چې ترې لاړ شو بل وطن ته او د ډېرو خلکو سترګې راپسې دي خو بس خیدی او وی چې له غم د آخرت کا وسبا چې خفا نه وي وی چې له غم د آخرت کا وسبا چې خفا نه وي او په دا دنیا کې مړه څه مازې دي خو بس خیدی او وی چې له غم د آخرت کا وسبا چې خفا نه وي او په دا دنیا کې مړه څه مازې دي خو بس خیدی او د سترګې د خونخوارې د اخر به مې پې مړ کړې د سترګې د خونخوارې د اخر به مې پې مړ کړې او پوهېږم چې ډاکې تموچې دي خو بس خیدی و وی چې دلته یې په زړونو کې څه ویره د خدای نشته وی چې دلته یې په زړونو کې څه ویره د خدای نشته قسم دی په څه خلکو کې نشي دي خو بس خیدی و جانانه دا موسم د دیدانونه دی لږ روشه جانانه دا موسم د دیدانونه دی لږ روشه او څه ښکلی پسرلی دی ښې وږمې دي خو بس خیدی و بخښنه درنه غواړم یا خدایه ته مې معاف کړې بخښنه درنه غواړم یا خدایه ته مې معاف کړې او وستل یې ګیلمن نورې توبې دي خو بس خیدی و چې په هره خوله خبرې و کیسې دي خو بس خیدی و نن سبا خو رنګ په رنګ فتنې دي
خو بس ښې دي به دا یو څو شعرونه وو د خپلو مینهوالو ته خپلو کتونکو ته خاص کر کې مسافرو ته او تاسو ټولو پښتنو ته به دا مو مخه ډالۍ دي او دا تاسو نه جار و قربان وسلام. ډېر خوندور ډېر الله کلام مینهوالو کتونکو ته څوک وتلو چې هر یو کلام یې د بل کلام نه ښکلی دی. مینهوالو کتونکو داسې مزاحیه شعرونه نه وو خو صرف لهجه افریدواله ده. په افریدواله لهجه کې وو نو خلک یې په مزاحیه بدلوي خو نه دا کې غټه فلسفه وه هر شعر یې د فلسفې وو. نو زه خو یم چې ګیله من صاحب په اخر کې د موږ د پاڼې مینهوالو له څه پیغام ورکړه. خاص کر کې تاسو پاڼې مینهوالو ټولو پښتنو ته بس د مو یو پیغام دی چې د یو بل سره مینه وکړو نفرتونه نه څه نه جوړېږي او د خپل ژوند د یو بل په خاورو والو په دا چې وی چې ژوند هغه دی چې د بل دپاره تیر شي تېروي خو مړه ځان له ژوندون هر څوک نو با داسې ده چې زه چې د بل په ښېګړه روشو او دا یو دین هم دی او یو خدمات هم دی او چا چې خدمت کړی دی حالا په سربله کړی دی اوچت کړی دی یو نوم یې ور کړی دی نو د مو ټولو پښتنو ته دا د زړه نه اپیل دی چې و پښتنو د یو بل سره مینه وکړو نفرتونو نه څه نه جوړېږي او د یو بل په خاورو شو. ډېره مننه ګیله من صاحب بیا هم یې ته په اخر کې ډېره مننه کوو چې موږ له وخت راکړو. مینهوالو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره وو. مینهوالو کتونکو د چا هم درنه غواړي چې دا د خوند رنګ ډک محفلونه د ختم شي خو د هر شي یو خپل اختتام وي. اوس مرکه راغونډوم زموږ سره کیمرامین رفت افریدی او خپل کوربای عزت افریدي ته په الله مرکه پورې اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.